سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله امید چې روغ جوړ اوسئ او د صحت کالي به مو پرتن وي. غواړم په خپله اولنۍ ویډیو کې در سره د فیسبوک په شین خط باندې خبرې وکړم چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې شنه خط باندې لیکنه وکړو، لکه څه رقم چې ما کړې ده تاسو وګورئ. او دا داسې یو لیکنه ده چې فیسبوک پوسټ لپاره ډېره ښکلا ورکوي او خلک یې ډېر خوښوي دغه لیکنه. نو بار ملګرو پوښتنه کوله چې دغه لیکنه څنګه کولی شو، آیا دا د کوم کیبورډ وجه ده، د کوم پروګرام وجه ده؟ نه د کیبورډ وجه ده، نه د کوم پروګرام وجه ده. نو دغه په فیسبوک کې د ګوګل له لارې کولی شو. زه درته ټوله طریقه ښیم، ویډیو تر پایه پورې تعقیب کړئ، سکیپ کوئ مه، مننه. نو راځو د ویډیو خواته. اول به تاسو راشئ خپل د فیسبوک پروفایل چې دی دا به کاپي کړئ، دغه کاپي لینک به ووایي، دغه لینک به اوس ویسئ ګوګل ته. ګوګل کې به تاسو ولیکئ پینډ مای فیسبوک آی ډي، پینډ مای فیسبوک آی ډي لینک، دغه پاس په هغه سره دغه پینډ مای فیسبوک آی ډي لینک دغه به ووایي. دغه مو چې ووایو را به شئ دغه ځای کې به دا دویمه انتخاب کړئ. نو دلته به اوس ښکته راشئ، همدغه لینک به اوس دلته پیسټ کړئ. دا مو چې دلته پیسټ کړه، دلته تاسو ته د یو سوال درکوي وایي 4 جمع 5 څو کېږي؟ دا به تاسو ولیکئ 9. دا به ګیټ فیسبوک آی ډي، دا به اوس تاسو ته لینک راواړوي. دغه دی زموږ لینک خلاص شو. دغه لینک به اوس زه دغه ځای نه کاپي کړم. اوس غواړم چې دلته اوس لینک برابر کړم. لینک دلته چې ما ترتیب کړی دی، دغه فیسبوک مسنجر کې ما ترتیب کړی دی، خو تاسو لپاره زه بیا درته ترتیب کوم. اول به تاسو راشئ، دغه سلش علامه به ووایئ، دوباره به بیا دا ووایئ، بیا به دغه نشان ووایئ، دغه پاسنۍ دغه هغه تاسو ښکاري ده، دغسې یو لینک به جوړ کړئ. بیا به دا ووایئ، بیا به راځو 0 وو، د نه وروسته 2 ډاټ ډبل ډاټ وو، بیا هم دغه علامه ده، او بیا به دلته تاسو دغه لینک واچوئ. دا کوم لینک مو چې هلته ګوګل کې جوړ کړو دغه لینک به دلته واچوئ. هغې نه وروسته بیا راځو 2 ډاټ بیا ووایو، چون ما دغه لینک جوړ کړی دی تاسو لپاره، بیرته زه بیا جوړوم. نو بیا به یو ووایئ، دې پسې بیا ډبل ډاټ بیا دی، دې پسې به بیا دغه علامه 2 ځل ووایو، بیا به دا علامه ووایو. هغې نه وروسته د خواته علامه و، بیرته بیا دلته لینک پیسټ کوو، همدغه لینک به بیا پیسټ کړئ. نو دغه لینک مو چې پیسټ کو، دلته اوس بیا ډبل ډاټ دی او ورپسې بیا 0 دی او دغه علامه ده. نو دغه د لینک تیار شو، لینک کې کوم مشکل نشته. همدغه لینک اوس رااخلو، کاپي کوئ. اوس غواړو پوسټ څنګه وکړو فیسبوک کې. نو مخکې خو داسې ترتیب و چې پوسټ به د ګوګل نه مستقیم هم کولی شو، خو هغسې اوس نه کېږي، هغسې غلط راځي. اول غواړم چې پوسټ وکړم، هغې نه وروسته به بیا تاسو پکې ایډیټ کوئ. نو راځم دلته زه غواړم پوسټ وکړم، یو پوسټ به ولیکم: سلامونه ملګرو څنګه یاست؟ سلامونه ملګرو څنګه یاست؟ نو دا به زه آن لیمي کم چې خلک یې ونه ګوري، هغه به وایي دا څنګه خبره ده. نو دغه پوسټ ما وکړو، خپل ځان ته وګوره. دغه پوسټ ما وکړو. اوس زم په دې کې غواړم چې ایډیټ وکړم. راځئ به تاسو به ګوګل ته راشئ. ګوګل ته چې راشئ دغه به تاسو ختم کړئ، دا سره اوس موږ کار نه لرو. دلته به فیسبوک لوګین آی ډي ووایي که نه، چې فیسبوک کې لوګین شو. فیسبوک لوګین، دغه د زما آی ډي را خلاصه شوه. په فیسبوک آی ډي به خلاصوئ په ګوګل سایټ کې. نو دلته اوس پروفایل ته ځو، هغه کوم پوسټ چې موږ کړی دی دې کې غواړم چې ایډیټ وکړم او شنه رنګ هغه ته یې واړوم. نو دې کې به ایډیټ وکړئ، دا به ختم کړئ، دا به کټ کړئ دې ځای نه، ځکه چې بیرته به همدا لیکنه بیا همدغه پوسټ به تاسو بیرته په همدې کې بیا پیسټ کوئ. دا به کټ کړئ او اوس به دلته راوړو، خپل د آی ډي لینک به راوړو. نو کله مو چې دغه لینک راواخیستو، کوم لینک چې موږ جوړ کړی دی، دغه لینک دغه پوسټ به لیکنه به په دې ځای کې پوسټ کوئ.
لکه د علامې او د دې 2 ډاټ په منځ کې دغه ځای کې به دغه پوسټ چې تاسو کوم دی دا به دلته پیسټ کوئ. نو اوس تاسو وګورئ تاسو دغه لینک کمپلیټ شو. پاس لینک چې دی دا د لیکلو معنا ورکوي، دی باندې لیکل شنه کېږي او د ښکته لینک چې دی دا ستاسو د فیسبوک نوم دی. نو زه دا بیرته دا علامه ووایه چې دا یو پاس لینک دا ښکته راشي، ځکه چې تاسو د فیسبوک نوم د لیکل څخه ښکته راشي. نو دا به اوس سیو ووایه. نو دغه د ملګرو دغه تیار شو، پوسټ وشو، شین رنګ ته واوښتو او همداسې کولی شئ چې په همدې طریقه باندې تاسو د فیسبوک لیکل شنه کړئ. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زما آی ډي در سره فالو کړئ. په راتلونکي کې غواړم تاسو لپاره ښه ښه ډیزاینونه جوړ کړم او د ډیزاین زده کړه در سره وکړم او همداسې د فیسبوک په معلوماتو باندې هم معلومات در سره شریک کوم. نو ویډیو کتلو څخه مو ډیره مننه. ژوندي اوسئ، کور مو ودان.